بسم الله الرحمن الرحيم. التغابن مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلور شپېتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اتلس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. د همغه بادشاہي ده او د همغه لپاره ثنا استاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو کوي. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. غزمکه و اسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسو صورتونه یې کلی جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځیدل دي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هغه د ځمکې او اسمانونو له هر شي نه خبر دی. چې تاسو پټوي او چې تاسو ښکارا کوي ټول هغه ته معلوم دي او هغه اند زړونو په حال پوهیږي. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. تاسو ته د هغو خلکو څخه خبر نه دی رسیدلی چې له تاسو نه مخکې کفر اختیار کړیو او بیا یې د خپل ناوړه عملونو خوند وڅاک. وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. د دې عاقبت وړ هغوی زکه شول چې هغه ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل او هغوی ویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. حالانو الله هم له هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیاز او خپل په خپل ذات کې استایل شوی دی. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. منکرانو لغټي دعوا سره ویلي دي چې هغوی بل مرګ ورسته هیڅ کله بیا را پان نه څول شي. دوی ته وای نه زما په پروردگار قسم تاسو به ارومرو را پاتول شي بیا به ارومرو درته وښودل شي چې تاسو په دنیا کې څه کړی دي او دا کار د الله لپاره ډیر آسان دی. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی او په هیګي تاسو چې څه کوي الله پر خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دې معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسو ټول را غونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي
الله به دغه ګناه وریږي او هغه به داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي دوی به د تل لپاره په هغه کې اوسېږي همدا ستر بریالیتوب ده والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی به د دوزخ استوګنوي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي او هغه ډیر بد استوګن ځای دی ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هیڅ یو مصیبت هیڅ کله ناراضي مگر د الله په اذن سره څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ خو که تاسو له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته لدې عمل ایمان راوړونکي دي پر همدې الله باندې توکل وکړي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعصوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم اے مؤمنانو استاسو له میرمنو او استاسو له اولادونو څخه ځینې استاسو دښمنان دي له هغو نه ځان اداره کړئ او که تاسو له عفو او تیریدنې څخه کار واخلئ او بخښنه وکړئ نو الله بخښونکی او رحم لرونکی دی إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه خو یو ازموینه ده او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لدې عمل تر څو پورې چې تاسو په وس کې ویل الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واوري او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لار کې ولګوئ دا هم د تاسو لپاره خیر دی څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم که تاسو الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسو ته څو چند زیات درکړي او تاسو ګناهونه به درو بخي الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی په حاضر او غایب هر شي پوهیږي برلاس او د حکمت خاوند دی